د کونړ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست له تېر یوه کال راهیسې د یوې موسسې پر مټ د 6 میاشتو موده کې دغه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. له یاد پروګرام یو شمېر برخمن شوي وای چې د موبایل جوړونې برخه کې د ځانګړو مهارتونو د زده کړو وروسته به وکولی شي چې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي. برحالي د شکول د موبایل ریپیرینګ په بخش کې موږ زده کړه کوو. غواړو چې په راتلونکي کې داسې موږ ته چې کومه زمینه برابره شوې ده باید په راتلونکي کې د ځوانانو لپاره داسې زمینه برابره شي. کوم ځوانان چې بېروزګاره دي بېکسه دي باید هغې ته زموږ په شان یو زمینه برابره شي چې د نشو د ماشو د خوشو تشو ګرځېدو نه خلاص شي. باید زموږ په شان یو کسب یو کار زده کړي چې راتلونکي کې خپل کور ته خپل مور او پلار او خویندو ورونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي. تقریبا 90% زده کړی دی. زه کولی شم انشاءالله چې په دې باندې خپل ځان له کورنۍ ته یو حلاله نفقه پیدا کړم او خپل ځان هدف ته ورسوم. موبایل ریپیرینګ پروګرام چې 6 میاشتنی پروګرام دی، 15 میاشتې زمونږ پوره شوي دي، د 6مه میاشت زمونږ روانه ده. شکر دی زمونږ ډېر څه مې زده کړي دي. د کونړ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مجیب الله عمر بیا بېروزګاره او بېوزله ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د ژمنتیا ډاډ ورکوي. عمر زیاتوي چې دغه ریاست د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 2500 کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. دغه تعداد به موږ نشو ویلی، خو په زرهاو تنه چې دا موږ د یو کال په جریان کې تقریبا دلته په کونړ کې کسان چې څه فارغه کړي دي او څه تحت آموزش کې او د صنفونه چالان یا شروع دي، نو ویلی شو چې په زرهاو تنو ته د کار زمینه برابر شوې ده. هغه غریب او بیکاره د کونړ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین همداراز وایي پلان لري چې روان کال ګڼ شمېر نور ځوانانو ته د خیاطۍ، موبایل جوړونې او نجارۍ برخو کې د روزنې زمینه برابره او له بېروزګارۍ وژغوري. محمد لایق سمون، سیمه نیوز، کونړ.